السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مینوالو، نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې طریقه ښیم چې په هغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په کمپیوټر کې یو فولډر پټ کړئ. کله ناکله داسې وي چې د یو چا شخصي شیان وي، هغه نه غواړي چې دغه شیان دې یو څوک وګوري، نو هغه باید هغه فولډر پټ کړي چې بیا یې هر څوک نسي خلاصولی. که چیرې تاسو غواړئ چې یو داسې یو فولډر پټ کړئ، نو دا ویډیو زموږ سره تر پایه پورې وګورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د فولډر پټول او دویم ځل بیا د هغه فولډر ښکاره کول درته ښیو. کوم فولډر چې تاسو پټول غواړئ، لومړی باید تاسو پر هغه فولډر باندې رسته کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر هغه فولډر باندې رسته کلیک وکړئ، نو دا لیست به تاسو ته خلاص شي. په دې لیست کې بیا لاندې تاسو پر پراپرټیز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر پراپرټیز باندې کلیک وکړئ، نو دا صفحه به تاسو ته خلاص شي. په دې صفحه کې تاسو د ریډ اونلی څخه نشان لرې کړئ، پر هیډن باندې نشان ولګوئ او بیا وروسته پر اوکې باندې کلیک پسې وکړئ او په دې پیغام کې بیا پر اوکې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو وینئ چې پخوا په دې ځای باندې دوه فولډران ولو، اوس یو فولډر پاته سولو، یو پټ کړل سو. نو دغه فولډر زما څخه ما سوا بل څوک نسي بیا کتلی. نو دویم ځل بیا که چیرې تاسو غواړئ چې هغه فولډر ښکاره کړئ، نو بیا تاسو پر ټولز باندې کلیک وکړئ. پر ټولز کې بیا تاسو پر فولډر آپشنز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر فولډر آپشنز باندې کلیک وکړئ، نو دا صفحه به تاسو ته خلاص شي. په دې صفحه کې تاسو پر ویو باندې کلیک وکړئ. نو لاندې بیا تاسو پر شو هیډن باندې نشان ولګوئ او وروسته بیا پر اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دا د ستاسو فولډر به ښکاره کړل شي. او که چیرې بیا تاسو غواړئ چې د دې فولډر رنګ داسې تیز شي لکه څرنګه چې د بل فولډر رنګ تیز دی، نو بیا تاسو پر دغه فولډر باندې دویم ځل بیا کلیک پسې وکړئ او لاندې پر پراپرټیز باندې کلیک وکړئ. د هیډن څخه نشان لرې کړئ او پر اوکې باندې کلیک پسې وکړئ. دویم ځل بیا په دې پیغام کې پر اوکې باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو فولډر دا رنګه ښکاره سولو لکه څنګه چې دغه بل پخوانی فولډر پروت دی.